وزیرانه چې درخواست ورکړي نو کار ختم وي، خالي سیټونه ټول لږ شوي وي، روزګار ختم وي، هغه به زما د حال پوښتنه مانه څنګه وکړي، هغه غریب سره به خپل نسوار ختم وي. قدرمنو سلامونه مې واخلئ، افسر افغان یم او نن ناڅاپي یو داسې ویډیو را جوړوم چې په دې کې به شعرونه ډېر کم وي یا به نه وي، په دې کې به خبرې اترې وي. زه دلته راغلی یم، زمونږ یو ډېر تکړه مشر ډېر محترم فاروق شاه صاحب، وخت تر وخته به تاسو ما سره وینئ په بېلابېل ویډیوز کې، کله په مزدورانو باندې خبره راوانئ، کله زمونږ د وطن په سیلګرۍ باندې خبره راوانئ، کله د طب په شعبه کې مونږ لګیا وو وطن ته پیغام ورکو، ویلنس تھرو اویرنس زمونږ یو سیشن هم کله کله چلیږي. نن زه ناڅاپي راغلی یم، د فاروق شاه صاحب دفتر ته راغلی یم، خو په دې کې یوه بله ډېره د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې زمونږ سره ظفرخان ظفر چې تاسو به یې پیژنئ، ډېر لوی نوم دی، لاره پرېږدئ یا نور د هایکو په حواله د طنز و مزاح په حواله یو ډېر لوی نوم دی، هغو راغلي دي. نو مونږه آف د کیمرا څخه خبرې اترې داسې وکړې چې ولې نه چې نن موږ وطن ته ولس ته یو پیغام ورکو. دغه نیو میډیا یا سوشل میډیا څنګه په ښه ډول باندې موږ په کار راوستی شو، او بیا په تیره د ظفرخان ظفر نوي کوم پراجکټس را روان دي، هغه به وطن ته د ساهو طنز او مزاح په مد کې څه ورکوي. نو اول د ظفر صاحب سره میلاویږو، بیا به راځو فاروق شاه صاحب سره به میلاویږو، او دغسې به دا سلسله مخ په وړاندې بوځو. نو زه ظفرخان صاحب سره میلاویږم. فرخان صاحب په خیر راغلی مشه. السلام علیکم. څنګه یې؟ ښه ټیک ټاک، په خیر راغلی فریاد، ته څنګه یې زویه؟ ښه راځئ ظفرخان صاحب راځئ. دا جی د فاروق شاه صاحب آفس دی، تاسو فاروق شاه صاحب سره میلاو شئ. جی ماشاءالله اوسې ډېره زیاته مننه کوم ظفرخان صاحب. سر جي دغه فریال ده د ظفرخان کتې پتې وشوړې ده او ډېره تکړه ده. تاسو سر جي کښېنئ، اول به تاسو ظفرخان صاحب تاسو دلته راشئ. فریال ته دلته کښېنه، شاباسي. فاروق شاه صاحب چونکې ظفرخان صاحب له خو به بیا راځمه، د دې نه به پوښتنه کوم، تپوس به کوو چې څه پراجکټس را روان دي، خو په دې باندې مونږ آخر څه خبرې وکړې چې چونکې ژوند ډېر په تیزۍ سره لګیا دی، مخکې ځي، او مونږ وینو چې زمونږ مین سټریم میډیا چې دا هغه ورو سکویز کېږي، هغه دفترونه واړه کېږي، ډاون سایزینګ هم کېږي. د نیو میډیا یو ډېر لوی دور را روان دی، او د خلکو ټیلنټ، د خلکو پوهه هغه اوس د نیو میډیا د لارې ډېره زیاته مارکیټ کېږي او مخکې ځي. لږ به د نیو میډیا په اهمیت باندې خبره کوو، او بیا زمونږ د منطقې ځوانان څنګه کولی شي چې دغه نیو میډیا په صحیح ډول باندې په کار راولي. جی بسم الله الرحمن الرحیم. افسران کا ډېر امپورټنټ کوېسچن کړی دی. جی د میډیا ډېر زیات امپورټنس دی، خو یو بدقسمتي غونته کې دا جی چې مونږ دې کې څو کله دا خیال نه دی کړی مونږ استعمالوو د انټرټینمنټ لپاره. اکثر زمونږ هلکان جنکې انټرټینمنټ یا خپل فوټوان یا دا کول دا د دې لپاره نه ده. دا اوس په دې باندې دنیا را روانه ده، په دې به بزنس کېږي. لکه په لږ وخت کې به د ټول ټي وي چینلز چې دي دا به تا ته په دې میډیا باندې اویلیبل وي، په دې سوشل میډیا باندې. داسې دي چې د عام وجود ختم شي، بلکې ډاون سایزینګ خو آلریډي او سره روان ماته وایي چې روان دی. زه خو په دا خبره باندې پوهېږم، نو زمونږ د ینګ جنریشن ته پکار ده چې هم په دې کې ځان له روزګار پیدا کړي، او دا د افسر افغان زنده مثال دی، دته لږ وایي چې دې تاسو په دې کې څه هم پوهېږي چې د دې نه به ځان له روزګار څنګه راوباسئ، په دې کې به امپورټنټ کارونه څنګه کوي. دا داسې ورکوټې شی نه دی چې ټوله دنیا، بلکې تاسو ولیده په ترکي کې د فوجي انقلاب میډیا، سوشل میډیا بالکل ایگزیکټلی که نه، په ټینکونو نن پورې چا نه دی راټینګ کړی، او په دې ټلیفونونو، په دې واټساپ او په دې فیسبوک باندې څه نه شو. نو دا یو ډېر امپورټنټ ایریا ده، خو دې کې اوس ځان له ایکسپرټیز جوړول دي یا د خپل ایکسپرټیز خلکو ته پرزنټ کول دي. دا د دې لپاره نو دا به تاسو ته جاب هم کریټ کوي، او ستاسو سیلف پروجیکشن به هم کېږي. خیر که تاسو داسې هغه وي نو سیلف پروجیکشن هم پکې دی، سړی په میډیا راشي، خوند وکړي، کورواله دې وویني، نور خلک ملګري دې وویني. نو میډیا ډېر امپورټنټ شی دی، او دې اوس دې امپورټنس اندازو ته کتل پکار دي. د انټرټینمنټ هم ټیک دی، انټرټینمنټ از اے small component of social media. او تاسو ته نه 80% جوړ کړی دی، دا تاسو نه غلطیانې کېږي،
او دا زموږ د ینګ جنریشن ته پکار ده چې دا په سبق لپاره زده کړي د کې سبق دی د کې سټډي ده د کې ریسرچ دی او د کې جاب دی امپلایمنٹ بالکل ټیک وایي نو دې سيزونو لپاره استعمال کې صحیح نو نور خبر به ته ظفر سره د پروجیکټس لپاره کې د پروجیکټس را روان همداسې د قدرمنو زمونږه یاسر اکمل روغانی وایي چې اهمیته ګورې غلی رانه کېنه بس الفته ګورې غلی رانه کېنه څو ساګانې یم د وخت د جبر کېږم ضرورته ګورې غلی رانه کېنه محبته ګورې غلی درنه ناست یم محبته ګورې غلی رانه کېنه او د سکون په سر مې لاس در سره لګي بس شهرته ګورې غلی رانه کېنه زمونږه یو ډېر لوی شهرت یافته چا چې د لاره پرېږده نه په سوشل میډیا کې یو نوی انقلاب راوستی دی میلیونز کې د هغو ویورشپ دی ظفر را سره ناست دی خو مخکې له دې نه چې ظفر صاحب سره زه خبره وکړم زمونږه یوه کتې پتې ماشومه فریال هم راغلی ده نو فریال نه به 2 څلور خبرې اورو بیا به د ظفر صاحب په لور باندې ځو فریال دا راته ووایه چې ته اوس دویم کې سبق وایې کلاس 1 کې سبق وایې او په لاره پرېږده کې خو تا کار نه دی کړی که نه کوم بل نوي پراجکټ کې ته کار کوې یا کوم پراجکټ را روان دی څه نوم دی د هغې ښه هغه تا ویلی دی څنګه دې ویلی دی نو په تیزه ووایه چې خلک واوري څومره چټیانې وې زه او موږ کوټیانې وې ټولې به راټولې زموږ کور کې ماشومانې وې کله جنګ جګړې وې او کله خنداګانې وې موږ چې څه یاد کړي نه دي موږ له بیا څه راځي زه هېڅکله ته نه ځم او ما له خو څه نه شاباسي ښه درته ووایه چې کله دا پراجکټ تاسو کوو فریال ملګرو او ټولو نو ظفر خان صاحب ورته قارېده نه که نه چې شاباسي داسې وکړه او تکړه شه او نره شه او باتوره شه نو داسې څه خبره خو نشته دی که نه هر شوی خو نه دی او چېرته تاسو دا شوټینګ کړی دی کم ځایونو ته تللی یې مړي ته مو تللی وم او دلته پېښور کې هم کړی دی ښه او موټروی کې هم کړی دی او ښه شاباسي ډېره زیاته مننه کومه قدرمنو ظفر صاحب هغه شخصیت څنګه چې ما تاسو ته ووایي د دغه خبرې نه بالکل انکار نشي کېدی چې په پښتنه منطقه باندې د مزاح په دنیا کې یو ځانګړی ځای جوړ کړی دی یو خپل اسلوب لري بیا هایکو ته یې چې کومه ښکلا په مزاح کې ورکړې ده نو یقینا چې دا به تاریخ یاد ساتي ظفر خان صاحب په خیر راغلی ستړي مه شئ خوشحاله راته اوسئ ډېره زیاته مننه کومه فریاد دواړه به دخلته کېنو زه به راځه ته هم کښېنه موږ سره راځه شاباسي دلته موږ راځو ښه ظفر خان صاحب یو خو ډېر خوشحاله یم راته دا ووایئ چې لاره پرېږده یو ډېر کامیاب پراجکټ تاسو وکړو او په هغې کې تاسو ته یو ډېر ښه ویورشپ میلاو شو نو د دې په شا باندې وجه څه کېدی شي هغه کوم محنت و کوم ډایرکشن یا څه چې دا دومره لوی ځای ته ورسېد اگر چې په سوشل میډیا باندې هر چا ته دومره غټ ویورشپ نه میلاویږي نو د دې په شا تاسو کم محنت کړی افسر صاحب داسې کار دی چې څو عمر نه زه شاعري کوم بلکې د پیدایش نه چې ما تعلیم حاصل کړی دی یا څوک په ځان باندې مې خوارۍ نه کړي دي یا څه مې زده کړي دي نو دا سندره چې کومه وه لاره پرېږدي لاره دا د هغې نچوړ ما چې څومره محنت کړی دی نو هغه ما په دې کې راغونډ کړی دی او د ټولو نه غټ پوینټ دا دی چې دې کې کوم خبره ما استعمال کړې ده نو هغه روزمره ده لاره پرېږدي لاره ما خو به تاسو ته مخکې نه ویلي چې دا په جنازو کې هم خلک وي همداسې ده همداسې وشو موږ به ځینې ډولۍ یادول هغې پورې به دا خلکو خندل نو چې پکې نورې خبرې راغلې مذهبي خلکو مو کته چې میندو سره په هغې کې کوم ماشومان دي چې نورې خبرې ورته نه ورځي نو هغې هم لاس وځي لاره پرېږدي لاره نو دا زما کامیابی دغه د خو اصل خبره دې پسې زما وروستو دا پرته ده چې ما محنت ډېر زیات کړ ډېره خواري مې کړې ده زه په یو ځل باندې یو څیز نه سلیکټ کوم تر څو پورې چې ما نورو ملګرو سره نه وي ډسکس کړی یا ما هغه به په خپله په سکرین باندې نه کتلی دا به پروډوسران هم دې نه تله چې یاره دا ګاډو پسې منډې نه شو ووهلې کیمرمینانو به مې ویلې تله به رانه ما به نور راغوښته 4 کاله محنت مې وکړو بیا هغې نه پس 4 کالو کې به تاسو وایي چې زه څونه پروسس نه تېر شوی د دې وجه بل د دې د کامیابۍ نه پس ما دا سوچ وکړو چې یاره زه یو د ماشومانو باندې ډېر کم لیکل اول خو شته دی نه او کوي د نیش برابر پرې خلک لیکل کوي نو ما ویل یاره دې ماشومانو ته سوچ شروع کړو په کار چې دوی باندې موږ لیکل وکړو
دا ما دا لور ده دا مونږ سکول ته لېږله د کرونا چوټیو نه پس نو دې ویلې چې زه سکول ته نه ځم ما لا پسې نه راځي ما وایي د دې نه ښه پروجیکټ بل شته دی نه ما به فورا کار شروع کړو مري ته لاړو ولته هم شوټینګ د دې وکړو داسې نورو مختلفو ځایونو ته زه تلل غواړم نو هغې کې زه دا هر څه ښودل غواړم چې یو ماشوم به د هغه سکول ته نه ځي او بیا د هغې پیرنټس هغه مجبوري هغې لیږي په خوشحالۍ نو امید دی چې دا به د هغې نه هم ښه وي صحیح. ظفرخان صاحب ستاسو چې کوم هم لیکل راځي لکه لاره پرېږده د هغه وخت کې د بي آر ټي یوه ډېره لویه ستونزه وه. اوس د ماشومانو نه څه فکر کوئ چې دا ټایملی تاسو یو سوچ کوئ دې کې یو علت دا نشي کېدی؟ دا خو شاعري خو داسې شی چې څه وخت هم تا ته ذهن ته یو خبر راتلی شي هغه کاغذ ته سپارلی شي بیا سوشل میډیا نو به داسې دې خبرې ما ته اپیل کړی دی چې ما باندې کار وکړه زه پرې لګیا شم. صحیح. ظفرخان صاحب اخري پوښتنه ده د یو مزاح نګار په حیث باندې د دنیا ادبیات که موږ راواخلو یا لټریچر راواخلو نو په هغې کې خامخا څوک نه څوک د مزاح په دنیا کې یو ډېر لوی کار کوي کنټریبیوشن شته دی. تاسو څه فکر کوئ چې دې سیمې ته چونکې موږ ځپلتیا ډېره لیدلې ده دردونه غمونه دلته د یو ډیسنټ مزاح څومره ضرورت دی او څومره سپیس موږ سره شته دی په دې سیمه؟ د مزاح خو په د دنیا د ورډ په سطح باندې مزاح ضرورت دی هر ځای کې که هغه هایر کلاس خلک دي او که لوړ دي نو د دې خو ضرورت نه ختمیږي که نه بیا د پښتون په لهجه کې د پښتون په مزاج کې د مزاح شامل دی دا چې په حجرو کې خلک خبرې کوي او دا ګپ شپې لګوي دا ټول هم د هغې حصه ده بلکې دا یوازې دلته نه دی دا د دنیا په هر ځای کې شته په هر کور کې په انګریز یو که عرب وي که میډل ایسټ دی او که یورپ دی او که امریکا ده دا هر ځای کې د دې شي ضرورت شته او موږ خلک خو بیا ډېر ځپلي موږ ته خو ریهیبلیټیشن بالکل بلکې دا یو تیرپي ده دا زما په خیال چې لومبی د هغې سټپ دا پکار دی چې موږ مزاح موږ دې دپاره کوو چې که موږ ډېر عمر چاله خوشحالي خو نه شو ورکولی د یو ګوټې ساعت دپاره خو خیال بدل شي همداسې ده ما په دې نظریه باندې شروع کړی دی او باقي مزاح هغه سړی کولی شي کوم چې ډېر دردېدلی وي ډېر ځپلی وي نو زما په خیال هغې کې خو زموږ ټوله صوبه شامل همداسې ده. دې کله درته داسې ستونزې مشکلات راځي خلک وایي چې ګوره یو سنجیده سړی دی مشر سړی دی دی هم داسې خبرې کوي دی هم داسې لیکلې کوي نو د ټولنې ریسپانس څه دی تاسو ته؟ یاره ما ته خو ډېر ښه دی ما نه خلکو ډېره مینه راکړه او زه ډېر خوشحاله شوم زما چې څه توقع وه نو د هغې نه ډېره زیاته مینه ما نه خلکو راکړه او خلکو وخت ما ته پته ولګي چې دا خلک په دې خبرو پوهېږي مزاح کې یو کمال بل دی که په سنجیده انداز کې چاته څه خبره کوي نو هغه خفه کېږي او په مزاح کې زه تا ته هره خبره کوم وزیر الله صاحب ما شعر ویلو چې وزیر اعلی چې درخواست ورکړي نو کار ختم وي خالي سیټونه ټول لږ شوي وي روزګار ختم وي او به زما د حال پوښتنه مانه څنګه وکړي هغه غریب سره به خپل نسوار ختم وي نو دا که دې ته سوچ وکړي نو دا ډېره ژوره دا چې په نیغه چاپېریال شوی د هغه به زړه وچوي کار خراب دی په مزاح کې هغه ته میسیج هم ورسېدو او خلکو هم خندل هغه هم دې نه مزه واخیسته ما ته لا وایي بیا ووایم ما ورته بیا نشته هغې پورې خلکو د هغې نه زیات وخندل داسې ضروري نه ده چې زه دې بس د خندا والی یم او مزاح کې زه به په زما خپله زندګۍ کې هم دا شامل وي په خپله زه یو سنجیده سړی یم او د خلکو دپاره زه د مزاح نه کار صحیح د خلکو د خوشحالۍ دپاره په لاره چې چېرته تېرېږي او یا څوک ښځه ووایي یا څوک سړی چې لاره پرېږدي نو څه محسوسوئ هغه وخت؟ یاره ما ته داسې محسوس چې زه یم جوړې به دا ټوله دنیا ما وګټله ښه د خلکو زړونه مو وګټل. ظفرخان صاحب ستاسو را روان پروجیکټ کله پورې موږ هیلهمند یو چې هغه به راشي او خلک به هغه هم وګوري او خوند به ترې والي؟ زه خو یم چې د ماشومانو چوټیانې ختمېږي دې نه به یو 3-4 ورځې مخکې ښه ستاسو نوی پروجیکټ به راشي کومه خبره وي کوم پیغام وي زموږ نه څه پاتې شوی وي ولس ته یې ورکول غواړئ نو تاسو سره موقع ده. قدرمندو خپل ځان لپاره هر سړی منډه وهي او زه وایم چې د هغې سره دې تاسو په دماغ کې یو داسې بکس وساتئ چې هغې نه د ښې ښېګړې کارونه کېږي نو تاسو ته به څونه مزه چې د ښې ښېګړې په کارونو کې دا نه د دنیا په یو څیز کې هم نشته دی
خوشحاله راته اوسئ ظفر خان صاحب ډېره زیاته مننه کومه قدرمنو زمونږ ناڅاپي دغه یوه غونډه را جوړه شوه اگر چې ظفر خان صاحب د هایکو دپاره د مزاحیه شعرونو دپاره ډېر مشهور دی خو موږ وایو چې نن د هغو احساس یا د هغو د زړه خبره هم تر تاسو در ورسوو د ظفر خان صاحب په دغه هایکو باندې به دغه ناڅاپي مرکه پای ته رسومه چې ما ویل په تا پسې رنځور شومه زه دی ویل په ما باندې احسان مه کوه ته خو د مخکې نه چوپلی امیر او یو بله هایکو ده چې خدای شته دا زړه مې ترېنه ډېر دغه و هغې چې بیا ما ته دغه وویل دا زړه مې بیا داسې دغه شو افسر افغان ته اجازت راکوئ ښاد آباد او بریالي اوسئ